بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ چې کله اودس کوو نو د ځینې نورو مذهبو خلک دي هغه وایي چې پښې ولې مینځي، مسح ورباندې وکړي. نو موږ ته هم کله کله وسوسه پیدا سي چې آیا دوی اودس صحیح دي او که یا که زموږ اودس صحیح دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ اودس صحیح دي. د پښو پریولل فرض دي. د دې دپاره په قرآن کې آیت دی چې الله جل شانه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. الله جل شانه فرمایي وایي تاسې لاسونه پریولئ سره د څنګلو، تاسې مخونه پریولئ او لاسونه پریولئ سره د څنګلو، پر سر مسح وکړئ او پښې پریولئ. او همدا ډول ډېر روایات راغلي دي د نبي علیه السلام څخه چې نبي علیه السلام په اوداسه کې پښې پریوللې، خلفای راشدینو پښې پریوللې. دا د اهل سنه والجماعه د ټول امت په اتفاق دغسې د چې پښې پریولل فرض دي. هغه څوک چې د اهل سنه والجماعه د څلور واړو مذاهبو څخه وتلی وي نو هغه بیا دا عقیده نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو